پی ټی ایم رور مهرباني پی ټی السلام ایم مایک علیکم اخلاص څنګه قری صاحب کوي جوړې بخیر پی ټی ایم اورم سنومي پی ټی ایم مهرباني وکړه. السلام علیکم. سلام څنګه بخیر خیر جوړې بخیر د الله فضل مهرباني دونه سوال وکړه. مو کوي مهرباني وکړئ. الحمدلله قری صاحب سوال خو مې دغه دی مثال تاسو د کابل حکومت یا حکومت اداره وایي کنه کله چې تاسو اداره ورته وایي او د بندیان خوشي کیږي 400 بندیان له دې وروسته تاسو غواړئ چې بین الافغاني خبرې پیل کړئ په قطر او دوحه کې نو تاسو د خبرې د چا سره کوئ کله چې تاسو د ادارې خطاب کوئ هلته د دولت بیا وروسته تاسو بین الافغاني خبرې د دغه دولت یو ټیم لخوا جوړ شوی ټیم دی تاسو دغه سره خبرې کوئ نو دا کوم رقم څه ډول هغه د امکان لري او په دې باندې موږ ولاکه پوهېږو او دا څنګه خبره محترم ورونه ته به خپله په دې پوه شې شاید ته او ستا په څېر نور ډېر ملګري په دې هم نه پوهېدل چې 6 میاشتې مخکې موږ ویل چې دا بندیان به خلاصېږي. دا بندیان د کابل ادارې سره نه دي بندیان، دا د امریکایانو په لاس کې دي، دوی یوازې پیرداران دي. موږ 6 میاشتې مخکې هم دا ویل تاسو ته به دغه د اوس ثابته شوې وي. تاسو ته به د وخت په تېرېدو سره دا هم ثابته شي چې د کابل اداره ده حکومت نه ده او موږ د دولت په توګه په رسمیت نه پیژنو او نه د دولت په توګه د دوی سره موږ مذاکراتو ته تیار یو. د بین الافغاني مذاکراتو ته به دوی د یو افغان جهاد د افغان لوري په حیث راځي. کوم پلاوی چې دوی ټاکلی دغه پلاوی چې د ټولو خواو په هغې باندې توافق وي، د ټولو افغان جهتونو په هغې توافق وي، د هغې سره موږ خبرو ته تیار یو. خو دا پلاوی به د دولت په نمایندګۍ نه راځي. دا به تاسو ته واضح شي. تاسو به وګورئ لکه څنګه چې د بندیانو خلاصون په خپلو سترګو ولیدو او په یقین سره درته ثابته شوه چې بندیان د امریکایانو په امر خلاصېږي، امریکایانو نیولي، امریکایان به یې خلاصوي. داسې به درته ثابته شي چې د کابل اداره ده، دا د افغانستان یو نماینده نظام نه ده او موږ د افغانستان د نماینده نظام په توګه په رسمیت نه پیژنو. مننه ژوندی اوسئ. یو بل سوال چې ما په ذهن کې ډېر ګرځي، ما ډېر دردوي، ډېر مې کړوي، صحیح دی. مثال تاسو د اسلامي اماراتو زه غواړم خپل نظریات نیک نظریات د اسلامي امارت په اړه ووایم. زه نشم کولی چې خپل غږ په ازادانه ډول وباسم. یعنې زه ویرېږم د ما ژوند ته خطر پېښېږي، زه په لاره کې ویرېږم. دوی مثال که هغه نیک نظر هم وي بیا زه ویره لرم چې دا خلک ما ته مشکل جوړوي، ما ژوند ته خطر دی. نو زه څنګه باور وکړم په دوی باندې چې زه خپل غږ نشم ویستلی که هغه نیک نظر هم وي نو زه هیڅکله مثلا هر وخت ما سره اواز د پی ټی ایم قطع کیږي، اواز د قطع کیږي. محترمه ته لدین قیاس وکوه چې په کابل کې په لسګونه بلکې سلګونو ته اف ام رادیوګانې رسیږي او تر لسګونه تلویزیوني چینلونه فعال دي. دغه لسګونه سلګونه رادیوګانې او تلویزیوني چینلونه چې دي دا په روزمره ډول دوی په روزمره ډول د طالب په خلاف تبلیغات کوي. دا څومره ژورنالیستان چې دي دا په روزمره ډول د طالب په خلاف تبلیغات کوي او د هر ژورنالیست طالب رسیدګي کولی شي، وژلی شي، نیولی شي. طالب چې د سی آی ای دفتر ته ننوتلی شي، طالب چې د امریکایانو بیس ته نتلی شي، طالب چې د ملي امنیت ادارې ته نتلی شي، هلته د ملي امنیت کارمندان وژلی شي، نو یو خبریال نشي وژلی؟ ته فکر کوم د خوست دی، زما ستا په خوست کې څومره خبریالان دي؟ زه یې تا ته په نوم خیالی شم. په بازار کې آزاد ګرځي، په خوست بازار کې ګرځي. په خوست بازار کې چې یو طالب د کمپاین عسکر ویشتلی شي، دا خبریال نشي ویشتی؟ ویشتلی شي. په افغانستان کې په لسګونه نه بلکې په سلګونه رسنۍ دي، په زرګونه خبریالان دي چې کرایه شوي دي، د همدې لپاره تنخواه اخلي. د ارګ له لوري، د امریکایي سفارت له لوري دوی ته معاش ورکول کېږي د دې په خاطر چې په طالب پسې تبلیغات وکوي. خو طالب دوی ته څه نه وایي، طالب دوی ته رسیدګي کولی شي خو څه نه ورته وایي. ته یې له دې معلومه که چې طالب تنقید برداشت کولی شي، طالب تنقید پذیره ده. که طالب تنقید پذیره نه وای په خوست کې زه په لسګونه خبریالان درته خیلی شم چې مجرم ده،
د ارګ له لوري تنخواه اخلي، د امریکایانو له لوري تنخواه اخلي، د همدې لپاره ګمارل شوی ده چې طالب په خلاف تبلیغات وکوي. ولې طالب څه نه ورته وایي؟ په خوست کې درته ښیلی شم، د خوست په ښار کې ګرځي، ماته یې ځای معلوم ده، ماته د دفتر معلوم ده، ماته د کور معلوم ده. د ده په نښه کول ماته دومره آسان دي چې ډېر آسان دي، یو مجاهد ته ډېر آسان دي. خو طالب څه نه ورته وایي، ځکه طالب حوصله لري، طالب د تنقید حوصله لري. ولې په مقابل کې د کابل اداره د تنقید حوصله نه لري. تاسې ولیدل په کابل کې د یو څو تنه فعالان دوی برداشت نه کړل شول، وحید مژده شهید کړو. په دا څومره فعالان چې په دې ټولو باندې دوی بدونه وکول، علما په منبرونو په محرابونو کې شهیدان کړل په دې خاطر چې هغې د اشرف غني او د کابل ادارې په خلاف خبرې کړې وي. طالب تنقید پذیره ده، دولت تنقید پذیره نه ده، کابل اداره تنقید پذیره نه ده. ما تاسو ته وویل زه یوازې په خوست کې نه په ډیرو ځایونو کې زه تاسو ته ژوندي مثالونه ویلی شم، د خبریالانو نومونه درته اخیستی شم چې دغه خبریال دا خبریال دا خبریال ټولو ته طالب لاسرسی لري. او طالب کولی شي چې وی وژني، طالب کولی شي چې وی نیسي، خو څه نه ورته وایي ځکه طالب حوصله د تنقید لري. دا ته چې وایي چې زه څه نشم ویلی ما طالب وژني، دا ذهنیت تا ته همدې مزدورو رسنیو درکړی ده، دا ذهنیت همدې تلویزیونونو تا ته درکړی ده چې طالب خلاف خبره دې وکوله طالب دې وژني. طالب دې نه وژني. ته کولی شي دلته په خلاص مټ ما سره خبرې وکوي، یوازې دلته په لایف کې نه، په هر ځای کې ته تنقید کولی شي، حق لري د تنقید. یو سپکاوی د سپکاوی تا ته حق نشته، نه ما ته حق شته چې سپکاوی چې دا هغه هم د پښتونولۍ خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده. د سپکاوی باید ونه شي، ولې تنقید حق لري. وکوه تنقید وکوه، اعتراض وکوه، سوال وکوه، کوم ځای کې ته کوم غلطي وینې، کوم مشکل وینې هغه مطرح کا، د ما سره مطرح کا، بل ځای کې مطرح کولی شي.